سلامونه. په تیر غږ کې مونږ د پولیټیکل ایډیالیزم په هکله خبرې کړې وې چې هغه فکر یا نظر په نړیوال سیاست کې د 1919 نه تر 1941 پورې دوام وموند. په 1941 کې چې کله دویم نړیوال جنگ پیل شولو نو دا وپتېل شوله چې دنیا مونږ د اخلاقیاتو د نړیوالو سازمانونو او د نړیوال قانون په بنسټ یا په پیاوړي کولو د جنگ نه نشو ژغورلی. نو ایچ کار یو کتاب ولیکلو چې په هغه کې د 20 کاله چې د دوو جنګونو نړیوالو جنګونو په منځ کې وخت و د هغې سیاست یې په ډاګه کړلو او یو نوی اپروچ یو نوی فکر ریالیزم مخې ته راغی چې هغه ته مونږ پولیټیکل ریالیزم یا ریل پالیټیک یا د ځواک سیاست هم وایو. ریالیزم سیاست د قدرت یا ځواک د ترلاسه کولو لپاره مبارزه ګڼي او د ځواک، امنیت او ملي ګټو په څیر د فاکتورونو په مرسته د هغه توضیح کوي. ځواک د رواني یعنی سایکولوژیکل اړیکې په توګه تعریف شوی په کوم کې چې یو لوبغاړی د بل لوبغاړي چلند د کمزورولو وړتیا یا صلاحیت لري. سیاسي لوبغاړي هغه څوک چې خپلې ځاني ګټې د قدرت یا ځواک په شکل کې خوندي کوي. سیاسي ریالیزم په سیاست کې هوښیارتیا یعنی ځیرکتیا د لارښود په توګه اخلي. د سیاسي ریالیزم بنسټیز اصول: اول، تاریخ ښیي چې انسان د طبیعت له مخې ظالم، ګناهګار او بدکار دی. دویم، د قدرت او واکمنۍ لپاره لیوالتیا د انسان د طبیعت یوه لویه برخه جوړوي. دریم، د قدرت د ترلاسه کولو خواهش د انسانانو د طبیعت نه نشو ختمولی. څلورم، د قدرت لپاره مبارزه د نړیوالو اړیکو غیر متقابل او ابدي واقعیت دی. پنځم، هر ملت د خپلې ملي ګټو د خوندي کولو په لټه کې دی. ملي ګټې د ځواک په معنا تعریف شوې دي. تر اقتصادي ځواک نظامي ځواک ډیر ارزښت لري. یعنی د ریالیسټانو په نظر پوځي یا نظامي ځواک د قومونو جغرافیه د قومونو تمامیت د ملکونو تمامیت ساتلی شي. نو د دوی په معنا تر اقتصادي ځواک باید دولتونه نظامي ځواک ته ډیر پام واړوي. اووم، ځان ساتنه هغه قانون دی چې په هر وخت کې د ټولو دولتونو چلند اداره کوي. که چېرته یو دولت کمزوری وي نو باید د نورو دولتونو سره د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره اتحاد جوړ کړي خو په اتحادیانو بشپړه تکیه یعنی په هغو باندې ړوند باور ونه کړي. نهم، دولت باید خپله ساتنه کوم نړیوال سازمان یا نړیوال قانون ته ونه سپاري. لسم، ملتونه یا دولتونه تل د ځواک ترلاسه کولو په لټه کې وي. ځواک څرګندوي او د ځواک څخه کار اخلي. د دې فکر منونکي یا د دې فکر د تبلیغ کولو والا تیوسیډایډس، نایکولو میکیاویلي، ایچ کار، هینز جې مارګینتو او داسې نور پیاوړي لیکوالان او د سیاست استادان سیاستدانان هم د دې نظر پلویان دي. مننه.